نوم مروت تخلص صمیم کاروم د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسېدونکی یم. فعلاً غزني ولایت خوشن آباد کې مېشت یو. موږ دغه سکیټ لوبه چې کله په غزني ولایت کې موږ د لومړي ځل لپاره پیل کړه 2.5 کاله مخکې. دغه لوبه موږ پیل کړه. لومړی وخت کې موږ دومره شاګردان نه درلودل. خیر آغاز یې سخت و، پیل ډېر سخت و. هر کله چې پیل ښه واخلي نو خامخا مثبته نتیجه ورکوي. له هغه راسې 2.5 کالو په پایله کې موږ تر اوسه پورې الحمدلله ډېر شاګردان تللي دي، راغلي دي، خو د هغو سره د هغه پاتې شاګردان الحمدلله موږ 45 تنه حاضر شاګردان لرو چې د دې څنګ مو ولایتي مسابقې هم په دې 2.5 کالو کې ترسره کړي، خپلمنځي مسابقې مو په غزني ولایت کې ترسره کړي دي. دې ترڅنګ زه خپله همدې فدراسیون رئیس هم په غزني ولایت کې یم. الحمدلله موږ له ولسه ډېر راضي یو، ډېر خوشحاله یو. تر دې ځکه چې موږ کله نورو ولسوالیو ته ډېری وخت سفرونه موږ لرو د سکیټ په بوټو کې. تېر وخت تاسو شهیدان وایي چې موږ قرهباغ ولسوالۍ ته 80 کیلومتره مزل وکړو، نو هلته موږ لاړو. نو هغلته موږ د خلکو له ډېر ښه برخورد سره، ډېر ښه چلند سره مخ وو. همداسې اندړ ولسوالۍ، همداسې خواجه میري او دغو ولسوالیو ته موږ څو ځلې سفرونه کړي. هلته د خلکو چلند همداسې په ښار کې مرکز کې موږ د خلکو له ډېر ښه برخورد او چلند سره مخ یو. موږ په غزني ولایت کې تاسو ته د بهتره معلومه ده دغه لوبه لومړی کې داسې ځای ته اړتیا لري، خو موږ متاسفانه دولت څخه موږ څو وارې غوښتنه هم کړې، څو وارې پېشنهادونه هم کړي دي. د هغه تر پوښتنې کې هم موږ دغه په سړک باندې دغه لوبه ترسره کوو. تر اوسه موږ ته د ځای ستونزه نه ده حل شوې.